السلام علیکم. استما دمه یو داسې بیماری ده چې په دې بیماری کې انسان ته بار بار ساه لنډه کیږي. او د دې علامات دا دي چې انسان ته کله هم ټوخی وي نو وچ ټوخی وي او په هغې کې بلغم نه وي، خو کله هم چې دا ټوخیږي نو د ده ساه لنډه کیږي او د ده په سینه کې ډېر زیات تکلیف وي او ډېر زیات استوماني ورته محسوسیږي او د ده د سینې پټې او پیپړو کې ډېر زیات سختوالی وي او د سینې نه ویزینګ شانتې اوازونه هم راځي. زیاتر ماشومانو ته هم کیږي او غټو ته هم کیږي. خانداني هم کیدی شي یا د دې یو داسې ریسک فیکټر دی چې د هغې نه زیاتېدی شي. که چیرې په ماحول کې آلودګي زیاته وي، ګندګي زیاته وي یا پولیګرین چې انسان ته الرجي وي هغه زیات وي، د هغې نه بار کیږي. د دې بیمارۍ نه د بچ کېدو دپاره احتیاط تاسو دا وکړئ چې څه څیز نه تاسو ته بار الرجي کیږي د هغې نه تاسو ځان بچ کړئ، ماسک استعمال کړئ او تاسو دغه څیزونو نه ځان وساتئ کوم څیزونه چې بار تاسو ته استما جوړوي. د دې دپاره دا ټسټونه کیږي چې چست ایکس رې کیږي، ABGs کیږي، PEFR کیږي. د دې علاج د دې کنډیشن مطابق کولی شي.